محمد بن قاسم څوک و او د اسلام لپاره یې څومره کارنامې کړې دي؟ لیکوال سعید عبید الله. لومړی برخه، زوکړه او اخلاقی روزنه یې. د اسلام په تاریخ کې په هر ډګر کې د اتلانو کمی نشته. له دې ډګرونو یو هم د الله تعالی په لار کې جهاد او د اسلامي تمدن د خپراوي خوځښت دی. الله تعالی د دې کار په موخه د دې امت داسې کسان رهبران او جنگي امیران کړي دي چې تیرو امتونو یې بیلګه نه ده لیدلې. په اسلامي تاریخ کې تر ټولو طلایي او ښه دوره چې له ځان سره بهترین قومندانان لرلي د راشده خلافت دوره او د اموي خلافت لومړي کلونه وو. د اموي خلافت پر مهال ډیر برجسته قومندانان او فاتحان راوټوکېدل چې د نړۍ په څلورو کنجو کې پر جهاد بوخت وو. له دې لړۍ د مسلمه امت عبدالمالک، قتيبه بن مسلم، موسی بن نصیر، محمد بن قاسم او طارق بن زیاد نمونه د یادولو وړ دي. خو هغه چې له دې ډلې تر نورو ډیر وځلیدل، کارنامې تر نورو ډیره تلې وي، هغه محمد بن قاسم ثقفي دی. چا چې په 19 کلنۍ کې د هند او سند پر لور جهادي بهیر پیل، هلته شته کفري نظامونه ړنګ او زرګونه هندواني اسلام باندې مشرف کړل. زوکړه او روزنه یې. په هند کې د اسلامي دولت لومړنی مؤسس د هند او پنجاب فاتح محمد بن قاسم الثقفي په کال 22 هجری کې د طائف ښار د محمد بن حکم په مشهوره کورنۍ کې زیږیدلی دی. د محمد بن قاسم نیکه محمد بن حکم د ثقیف له مشرانو څخه و. په کال 15 هجری کې چې حجاج بن یوسف د شرقي سیمو او عراق والی شو، خپل کاکا قاسم چې د محمد پلار وو د بصري والی په توګه انتخاب کړ. دا مهال محمد بن قاسم چې 3 کلن وو له خپل پلار سره له طائف څخه بصري ښار ته کډه شو. وروسته له هغې چې حجاج واسط ښار بنا کړ، دا ښار یې د خپلو نږدې افرادو لپاره د قرارګاه په توګه وټاکه. محمد بن قاسم هم په همدې قرارګاه کې وروزل شو. ټول جنگي تخنیکونه او چلونه هم زده کړل. همدا و چې دی په 19 کلنۍ کې د همغه وخت له اتلو قومندانانو څخه ګڼل کېده. اخلاقي ځانګړنې هماغه د وړکتوب له دورې د په ځان کې د شجاعت او اتلولۍ نښې ښکارېدې. په تازه ځوانۍ کې خورا سیاسي او جنگي پوهه لرله. همدا و چې په 19 کلنۍ کې د حجاج لخوا سند او ختیځ لوري سرحدونو ته د قومندان په صفت وګمارل شو. محمد بن قاسم په سیاسي لیدلوري، جنگي هنر، عدالت او انساني کرامت کې تر نورو اتلانو لوړ مقام درلوده. هندوان د له عدالت او بخښنې نه حیران وو. د سره ناشنا تړاو درلوده او کله چې په شهادت ورسېده، دوی په فراق کې وژړله. د له بارزو صفتونو یو هم له سولې او کرارۍ سره تمایل وو، او تر څو چې له جنگ کولو پرته هم کار کېده، د جنگ ته ترجیح نه ورکوله. د سند په زیاتو سیمو کې فتوحات په سولیز ډول روان وو. د هر چا نیکه خبره او نصیحت باندې عمل عادت وو. د حجاج توصیې منلې، که څه هم حجاج پر خپلو خبرو عمل نه کاوه، خو محمد بن قاسم ته یې توصیې داسې وي: ژباړه: که غواړې چې خپله خاوره وساتې، له خلکو سره دې نرمه رویه کوه. له هغه چا سره چې تا سره نیکي کړي سخاوت کوه. کوښښ وکړه چې دښمن ته دې هم همدا ور وپوهوي. له مخالفینو سره دې مهربان اوسه. او ان تر ټولو ښه توصیه چې تا ته یې کوم دا ده چې کوښښ وکړه خلک پر دې پوه شي چې ته شجاع یې او له مبارزې لاس نه اخلې. محمد بن قاسم خاکساره او بېکبره کس و. د په لښکر کې تر ده هم په عمر او هم په مقام کې لوړ کسان وو.
خو د هیڅ کله هم تر هغو ځان پورته نه باله. هیڅ کار یې د هغوی له سلا او رای پرته نه عملي کوو. هر ځای چې فتح کاوه هلته یې جومات جوړوه او دا کوښښ یې و چې اسلامي کلتور په مفتوحه سیمو کې نور هم پراخ کړي.